زما د مانځه طرف ته توجه ډېره انتهایي کمه شوې ده که نه. مونځ به مې کوو، ډېر کلي کې به مې 5 وخته مونځ اودس کوو، تبلیغ له به تلمه. دلته راغلی یم ډېر زیات کمزوری شوی یم، کار روزګار مې هم نشته، پریشانۍ هم ډېرې شوي دي، خو مونځ طرف ته مې توجه ډېره کمه شوې ده. ښه ملګري دې ځان دپاره پیدا کړه. یو د سترګو حفاظت دې وکړه. دوه په موبایل کې په پټه کې ګناهونه پرېږده. په پټه کې چې څومره ګناهونه کوې، موبایل کې، ټلویزیون کې، انډیوالي سوه، پرنټ سو، بل بلا، دغه پټ ګناهونه چې څوک در سره نه وي او ګناهونه اخته یې، هغه ګناهونه پرېږده انشاءالله. اولی خپل د الله جل وعلا نه ویره په ځان کې پیدا کړه. که دا اوس مرګ درته راسي، په خدای قسم عمر جان دغه د موږ د تره زوی نن چې وفات شول، بالکل الله دې رحم وکړي. یعنې دا زه چې 15 د ده جسم رانه جوړېږي، زه چې 15 دومره یو جسم الله پاک ورکړی و، یو قوت الله پاک ورکړی و، یو بدن الله پاک ورکړی و، ښه عالم و، ډېره عجیبه عقیده یې درلودله. یعنې له پانتون نه فارغ سوی و، هم یې عصري علم درلودل، هم یې دیني علم درلودل. کور کې ناسته وایي الی سینه مې درد کوي، موټر کې راواخیستل چې په لارې ځي وفات شو. الله دې جنت فردوس په نصیب کړي. یعنې داسې بدن په والله دغه ما ته هغه عکسونه یې رالېږلي دي چې د ده کله وفات سوی ده، په دې تخت باندې پروت ده. یعنې اوس مې ولا که زړه ته، یعنې دا انسان دا فکر کله وایي چې ولا پلانی ډېر مریض شو، کمزوری و، دا مرض و هغه مرض. نه خیر، اجل چې راغلل بیا دا نه درته غواړي. اوس که په دغه شکل کې تا ته مرګ راسي، خدای مه کړه، الله جل وعلا ته به بیا څه وایي؟ یا دا اوس په دغه شکل کې بدن دی کار پرېږدي، بیا به څه کوي؟ نو کوشش وکړئ چې په پټه کې ګناهونه، دا د پټې ګناهونه نه دي، د ټولو دوستانو مسلمانانو ته وایم، دا د تنهایي ګناهونه نه دي، دا د پټې ګناهونه چې تنها چې یو څوک ګناه کوي په موبایل کې یا هر ګناه ناروا، د دې اول عذاب تا ته الله دا درکوي چې د عبادت خوند، نور به عبادت بیا خوند نه درکوي، لمونځ او اودس به خوند نه درکوي. او بل عذاب دا ده چې په رزق کې به د تنګي وي، سختي به وي، پریشانی به وي، همیشه به پریشانه وي. د پټو ګناهونو کې ځان وساتئ. اوس ګوره که د 2 کلو ماشوم یم، زه د هغه مخکې ګناه نه کوم، که نه عمر جان؟ بالکل. که زنانه وي، که نارینه وي، که پردی وي، که هر څه شي وي، د هغه مخکې زه ګناه نه کوم. خو چې کله تنها سم، بیا هره ګناه کوم، له الله جل وعلا نه حیا نه راته درېږي، حالا کې له الله جل وعلا نه هېڅ چېرې هم نشي پټېدلی. چې د الله له ویرې نه مو له ګناهونو ځان وساتل، بیا به د رب جل وعلا ژوند کې خوشحالي هم درکوي، رب جل وعلا به ژوند کې برکت هم درکوي. دا وعده له الله سره وکړي چې ای رب، یعنی موږ داسې خلق چې د 2 کلو له ماشوم حیا کوو، ګناه د هغه مخکې نه کوو، له هغه عظیم خالق رب نه چې غزه پیدا کړی یم، رزق راکوي، صحت راکوي، او همیشه راته ګوري، ویني مې، د هغه نه حیا نه راځي راته. الله اکبر. نو په پټه کې ګناه پرېږدئ، عبادت به خوند درکړي. هر هغه څوک تاسې فکر وکړي چې دی لمونځ او عبادت او د قرآن تلاوت خوند نه ورکوي، دا په پټه کې په ګناهونو باندې اخته دی، دې پرېږدي، الله ته دې توبه وباسي، ته وګوره چې د ده څنګه له عبادت سره مینه او محبت پیدا کېږي. ښه خو بس هغه مخکې ورور راغلل چې څه شي په نامه و، شهید الله وکړي، څه شي په نامه و، شهید الله. او چې خفه م نسي د زړه سره، زه مینوال نه لرم قربانه کوم اوسم، نه له چا سره مینه کوم او نه څوک پرېږدم چې مینه را سره وکړي. په کور کې دونه څوک څه چې مینه راکړي او محبت راکړي. ښه د زړه سرونو دلته موږ تاسو په دین را یو ځای کېږو، په قرآن را یو ځای کېږو. دا ډوډمانو خبرې مه کوئ، مینوال مو دا ډوډمانو خبرې دي. ښه قربانه کوم اوسم، الحمدلله داسې راسې ښه په غیرت، ها د دین دفاع کوونکي، د قرآن او د شریعت او د صحابه او امهات المؤمنینو هغو باندې غیرت کوونکي وایاسته. زه مینوال څه کوم؟ چې الله له عذابه مې خلاصولی سي؟ نه. په قبر کې کومک را کولی سي؟ یا د زړه سوچ که لا داسې ووایسته چې موږ د دې دین محبت کوونکي خلق یو، اما دا د ډومانو خبره د مینوال، او بیا د ډومانو خو څه کوي، د بل مخلوق هم د دریم مخلوق مینوالو دی. الله بندگانو له دې خو ګزاره را سره کړو.
هغه مو اوس ونه ګوري د غور اپام نشي د کلیسا د مزدورانو کیسې په بلې خواته اوس به د غور اپام سوي یا ډېر قاری صاحب محترم مهمه خبره بله ده مخکې به مو د سکرین ریکارډ به د مو به بیلو کوله اوس هغیار خلک هم کینې سکرین ته قاری صاحب نه ډېر احتیاط پکار دی نو اوس دا ریکارډ نه کی نه کېدی دی که خو کوم مشکل نسته د موږ له ریکارډونو له دې بلاو نه مول نه پخوایي په قصه کې ونې اوس په قصه کې خو خبره دلته دا ده چې دا مینوال دا مه وایاسته دا د موږ تاسو لیف د خپرونې الحمدلله دا اسلامي خپرونې دي هر لفظ سیډومان استعمالوي دا د ما په لیف کې ممنوع دي دلته په خپرونه کې دا خپرونې تاسې قدرمنې کړي غیرت په ځان کې پیدا کړي همت په ځان کې ورته قاري صاحب ورور دی یمه دی الله مینوالو مینوال یم ورته ورور دی یم د صحابه و دفاع کوونکی یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د شریعت څونه خوند به وکړي عمر چا شیخ هم داسې د قدس داسې اوس که به بیا بله خبره درته وکړم چې مینوال خو بیا ډېر کارونه هم کوي دا جیب مې به څنګه داسې هغه کې بیا ته قصې سره خرابې قاری صاحب دا دوا په دې دروغجنه دی که نه هغه څوک چې دلته تو ته کیني او دین سره محبت وي دا خبره نه کوي دا په طبیعت باندې پوه وي خو دا نه وی وړي قاری صاحب دا د مو بروډ کوم دی دا داسې دی لکه د یو د کوپر ملک په جومات باندې واوړي دا ټیک ټاک یې ګرځه که نه دا ټیک ټاک یې ګرځه د دین خبره منکس قاری صاحب زه د مینوال نه یم قربان دي سمه برادر عزیز و برادر عزیز ما امروز خسته هستم ما پیشتر یک برنامه داشتم به نام غدیر خم 1 ساعت در امو خسته شدیم در موضوع غدیر خم باز 1 ساعت در عادات پشتو زبان که ما عادات و رواجا و دیگه چیزا داریم خسته شدیم امو سوالی شما این رقم نیست که در دو گپای ما خلاص شود در پشتو ما بار امی جواب کردم لیکن انشاءالله سبا دیگه سبا اگر وقتی ما پیدا شد انشاءالله ما جواب میتونم باذن الله سیز برادر عزیز من 2 شب هستم انتظار هستم برادر عزیز ما 10 سال میشه که در خدمت شما هستم شما 2 شب میگی که انتظار کردم ما 10 سال میشه در میډیا در خدمت شما هستم الحمدلله لس کالونه زه د تاسو خدمت کوم تاسو 2 شپې کېږي زه انتظار یم لا اله الا الله